د سپېڅلي خدای په نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. زه عبدالحق جمال یم. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د هیواد د پوهنې وزیر مولوي نورالله منیر د بلخ ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو، ښوونځیو امیرینو او معلمینو سره په بلخ ولایت کې د ښوونې او روزنې د لا ښه والي په تړاو جوړې شوې غونډه کې بحث وکړ. په پیل کې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس عبدالجلیل شهید خیل د اسلامي امارت د پوهنې وزیر او استازو د راتګ هرکلی وکړ. ډاډ یې ورکړ چې د کارمندانو د ستونزو حل او تعلیمي بهیر د کیفیت لوړوالي لپاره به کار وکړي. همدارنګه د پوهنې وزیر ښوونکو او زده کوونکو ته د تعلیمي بهیر د ښه والي په تړاو توضیحات وړاندې کړل. زیاته کړه چې د پوهنې د پرمختګ لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. آبادی کشور ما و شما، ترقی تعلیم ما و شما، تربیه اولاد ما و شما ذمه‌واری ما و شما است. از ما و شما پرسان میشه که با اشتکا و با اطفال خویش شما دین و کدام انداز آموخته اید. د پوهنې وزیر ټولو نجونو او هلکانو وغوښتل چې د اسلامي امارت د لارښوونو سره سم دي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې د پوهنې مسؤلانو څخه هم د هڅو غوښتنه وکړه. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت وزیر د بلخ ولایت والي قدرت الله ابو حمزه په ملتیا د حضرت علي کرم الله وجهه له روضې د زیارت ترڅنګ له موزیم، کتابخانې او نورو برخو لیدنه وکړه او د اسلام زړور صفاهي علي روح ته یې دعا وکړه. د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزیر مولوي نورالله منیر، د بلخ ولایت والي مولوي قدرت الله ابو حمزه، د پوهنې رئیس عبدالجلیل شهید خیل، همدارنګه د ښار د پوهنې امیر او یو شمیر نورو امارتي مسؤلانو سره د حضرت علي روضې مزار ته لاړل او د اسلام دغه لوی سپاسالار روح ته دعا ډالۍ کړه. همدارنګه د پوهنې وزیر د حضرت علي روضې کتابتون او موزیم څخه هم لیدنه وکړه. زیاته کړه چې مسؤلان باید د تاریخي او اسلامي ارزښتونو ساتلو لپاره پراخې هڅې وکړي. ښاغلي منیر د روضې مبارکې متوالیانو هڅې او خدمتونه د اسلامي ارزښتونو ساتلو په برخه کې وستایلې. د بلخ ولسوالۍ ښاروال وایي په پام کې لري چې د نوي کال تر راتلو وړاندې 2000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. زیاتوي دغه نیالګي به د بلخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې کینول شي. د یادې ولسوالۍ ښاروال وایي د نیال کینولو په کمپاین کې فعاله ونډه اخیستي چې تر اوسه په سلګونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي په مرکز او یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې کینولي. هغه همدارنګه له خلکو وغوښتل چې د نیال ایښودلو پروسه کې فعاله برخه واخلي تر څو د ککړې هوا مخنیوی وکړو او یو ښه چاپیریال رامنځته کړو. او نیالو تقریبا 2000 نیال موږ کښېنولي دي چې په هغه کې ځینې مثمر دي او ځینې غیر مثمر دي او هغه پروسه دا اوس هم فی الحال روانه ده. د ښار سره او سره د 15 ګذرو سره نو 2000 نیال موږ کښېنولي دي. دا اوس هم دا پروسه روانه ده. له بلې خوا نوموړي د عوایدو په راټولولو او ښاروالۍ د فعالیتونو په تړاو توضیحات وړاندې کړل. زیاته کړه چې په تیرو 6 میاشتو کې د هټیو له کرایو، د پاککارۍ او ښاروالۍ له درکې کابو او 20 لکه افغانۍ راټولې کړي. الحمدلله په دې 7 میاشتو کې ښه عواید موږ ټول کړي دي. تقریبا داسې 18 لکه 20 لکه موږ عواید ټول کړي دي. د مخ له حکومت نه موږ ته شی نه و پاته. دغه عواید چې موږ الحمدلله په دې باندې د ولسوالۍ څه ناڅه کارونه په مخه بیولي دي او نور مو نور خپل د ښاروالۍ مصارف مو کړي دي او نور هم په بانک کې څه ناڅه عواید لرو. بلخ په یاد ولایت کې لومړی درجه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د سیلانیانو له نظره په هیواد کې لومړی ځای لري چې عام او خاص خلک د سیمې لیدو ته راځي. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې.